په ګجرات کې چې دنو 15 جنازې د ماشومانو د یو کور نه ووت او دغه نه پس چې دنو د ماشومانو مور چې دا نو مکمل تور باندې لیونی شو او پلار چې دی نو هغه په سعودي عرب کې مسافر دی هغه خپل بچو لرانه غیر ډیره دردناک واقع راغلی دا په ګجرات کې هر چې تاسو په جړه باندې مجبور شئ په ګجرات کې چې دنو قیامت تیر شو کنه چې 15 ماشومان لاړ خو د 100 جن لاړ ښه ټول تمخواست کنه چې جمع روان دي او بیا داسې واقع راځي نو دا ویډیو وګورئ چې مور پلاری نو موږ ټول تخواست چې ضرور دا ویډیو وګورئ او ضرور د دې خبرو احتیاط کوئ اسې نه چې تاسو سره داسې وشي 15 ماشومان 15 جنازې چې د کور نه وځي کنه نو تاسو بس حالت تاسو په خپل سوچ وکړئ کنه چې د دې خلکو باندې قیامت تیر شو په دې مور پلار باندې قیامت تیر شو ځکه چې پلار په سعودي عرب کې هغه ول راتل نه شو ملګرو دې څه وکنه په ګجرات کې چې دا نو دې واقع راغلو په ګجرات کې مور ولګېدله او خپل بچو له چې په یو کمره کې د کویله کې خو دا او کویله وته بل کړ چې تاسو دلته کې نه ځکه چې بهر یخني او تاسو بهر ته مراوځي هغه ته کویله بل کړ چې پاغه کې چې دینو سلور چې دینو رونه او چې دینو یو خور و دغه نه پس چې دینو هغه دې ته ناستي او دغه نه پس چې دینو مور ولګېدل کنه هغه بهر کارونه کول یخنۍ ته لګیا و هغه دا سوچ نه وکړ کنه چې زه ورځم زما د ځامن چې دی نو دا به مکمل تور باندې ختم شوی 2-3 غنټه پس چې دینو هغه ورتله چې زه د خپل بچو له روټۍ راواخلم کنه یخنۍ دا او د روټۍ ټیمو نو چې هغه خپل بچو خاله ورل کنه نو کوره چې کولا کو مکمل تور باندې بچی چې نو هغه پراتو مکمل تور باندې ختم شو چې هغه کله ختم شو کنه نو هغه مور چې مکمل تور باندې لیونی شو دا غنه پس چې دینو هغه پلار ته چې کله خبره ورسېده کنه نو پلار چې دینو مسافر هغه ولا هم رانغی ملګرو دې څه وکنه چې دغه نه پس چې دنو چې 15 جنازې چې د کور نه چې هغه وتلې کنه نو امور مکمل تور باندې ذهن چې دنو هغه اوټ شول مکمل ځکه چې قیامت به تیر شو کنه هغه ته دا پته نه وکنه چې خپل بچو د پاره بد نه وختله هغه دا ویل چې یخنی دا دوی یخنی کېږي نو هغه ته کویله بل کلاس کاری وته بل کړلو او دغه نه پس چې دنو په ګجرات کې وسره داسې واقع رااله او پلار هم دا بیان ورکړل چې د کوم مسافر چې دی کنه نو دغه اورور دی کنه هغه ته ویل چې تراشه د خپل زامنو دیدار وکړه نه دیدار دی ځکه چې هغه د دنیا نه لاړل او دا کوم بچی چې وکنه یو پکې د 13 کالو او دغه نه پس چې دوی پر لپسې وکنه یو ماشومه خوره و 15 جنازې چې نو د یو کور نه وتلې خپل ویل کنه چې زنه شمه درتل دلته په ما باندې قیامت تیر شوی دی ځکه چې ډېر زیات خپایم چې زما بچی د دنیا نه لاړل کنه زما ټول ژوندۍ ختم شوله او دغه نه پس چې نو وزنه شمه درتل وسه د مسافرین دغلت چې کزه در شمه نو زما په پیټۍ کې به درولې ځکه چې ډېر خفګان نه افسوس خبره ده کنه چې پلار یو دې خبره کوي په پلار او په مور باندې قیامت تیر شوی دی کنه دا په ګجرات کې واقع راغله په دې ویډیو کې زموږ د پاره هم عبرت ده کنه چې دا 15 ماشومان خو د دنیا نه لاړل او نور ته خاصه کنه چې تاسو احتیاط کوئ چې چرته هم داسې کویله بلوي نو داسې ور مرا بندوي یا تاسو هیټر لګوي یا ګیس چرته کنه په کیمرا کې نو داسې مکوئ دې ډېر واقع دي سره نو ویډیو ضرور مرګ سره هم شیر کړئ